खानजादा तुमरा शराब मुस्का ते नफस च नूर नस्के तेरा हमदर्दी दी शुरू कला मा सरा Soke ta, kadi o pejandam, lo dostim, ab kadi o na pejandam, lo dushmanim. Oh, Tordila ta, au zama pa bangla ke, pa ma bandi rubuna che. Akam daulat te ta amir jod sheve, baagi ki zama mein sada. कैसे खबर हमको Tordila? और वहां से कदर रोजे धड़क देने लगी नुष्पा औरत जमादा भूटान पालिश कवा थोड़े मोड़े बत मिलावीगी सपुअश्वे तमाडेर खपे जने चीज़ सोकिम जता डेर खपे जना मचरा कम हड़ की डरे था नौकरी के खुडेरा खदा गेने नो सादा खान दादा कम दौलत से ता खेटा चोलेदा दा बस्ता दे खेट नजर उबासम दा बताना फकीर जोड़ो फकीर फकीर तोरदिल्ला जोंदे दे دا خو ډیر خو شو چې خانزاده او توردل په خپلو کې جدا شو بوس تا ته د هغو په جدایۍ کې څه پیدا ده جدایي د دشمنۍ دویم نوم دی لاول به د هغوی خپلو کې دشمنان کوم او بیا ګوره چې څه کیږي او که ستاسو سیاست په هغې ونه چلېدو نو بیا سیاست به ضرور چلیږي ولې چې په خېټه وږی موړ شي نو نظر یې ولګي او په دولت وږی چې موړ شي نو سترګې پې پټې شي موږ دپاره څوک هم دی خان تاسو زما او د توردل د ملاقات انتظام وکړئ زه خپل زوړ دشمن او نوی دوست ته هرکلی ویم نه نه د په دوست اعتبار کوم او نه په دوستی وخت ضایع کوم خو د ټوپک چلولو دپاره د اوږې ضرورت دي زه د بل په اوږه ټوپک نه چلو زه ډز کوم هم په خپله او ډز رامنې کوم هم په خپله ډېر ښه توردله ځکه خو زه ستا قدر کوم د مطلب خبره کوه سجاوله ما سره ستا د ملاوېدو مقصد څه دی توردله خانزاده ستا هم دشمن دی او زما هم دشمن دی د هغه نه موږ په یوازې هېڅ چریم بدل نشو اخیستی د خانزاده نه د فقیر جوړولو ما قسم خوړلی دی بیا راکه د کاروباري دوستۍ لاس ما ته منظوره ده کله کله د ځان هم خیال ساته په بد حالې لږ شیشه کې خو ګوره خیر خو دی انسپکټر صاحب زموږ دروازه لرې څنګه لته ورکا نیلم د ګناه په دې بازار کې د ثواب په درک راغلی یم انسپکټر صاحب په تافو کې خبرې مه کوه په پښتو کې خبرې کوه څنګه دې پېښو کا ما ته ستا د مدد ضرورت دی انسپکټر صاحب تاسو همیشه د بل نه مدد غواړئ او په خپله د چا امداد نشئ کولی او اکثر موقع ته د واردات نه پس راځئ خو خیر زه ستاسو څه مدد کولی شم نیلم ته هر ځای ته ځې راځې او زه یو څو مجرمانو خلاف ثبوت غواړم او دا کار ته کولی شې
توردل او سجاول جرمونه ورځ تر ورځ سوا کیږي او د هغې خلاف هیڅ ثبوت نشته. هغوی خو ډېر خطرناک خلک دي که په ما باندې پوه شو نو بیا طاهر به تا سره وي، ته صرف دی هلته ورسوه، باقي ثبوت پیدا کول د کار دی. ډېره ښه ده انسپکټر صاحب، که ته دومره ایماندار یې نو زه به ستا د ایماندارۍ دپاره خپل ژوند په ده ولګوم. زه چې چا پسې شم نو هغه نه راو ګودر خطا شي، خو دلبر زما نه راو ګودر خطا کو. توردله ته ولې وار خطا کې سجاولا؟ دلبر لا زما گزار نه دی لیدلی او زما گزار د بم نه کم نه دی. واه سب بے غمه پروت ستا څه خیال دی چې دلبر مړ شو؟ ولې تاسو شک دی؟ شک نه، زما یقین دی او ما ته دا اطلاع میلاو شوې چې په زخمی حالت کې چا اسپتال ته وړی. دا څه دی؟ زه ټیک ویم او باقي پته ته پخپله وکړه. هغه بالا بچ کېږي چې علاج وشي، خو علاج به کوي څوک؟ हेलो डॉक्टर रंजन स्पीकिंग. ډاکټره ستا اسپتال ته څوک زخمی درغلی دی؟ आओ اوس یو زخمی را رسېدو، غالبا نازک حالات کې دی. د دغې زخمی علاجونه کې ډاکټره دا سوی څوک یې ته چې یو ډاکټر د خپلو فرضو نه منې کې؟ ډاکټري زما پیشه ده او د چا ژوند بچ کول زما فرض. قتل کول زما پیشه ده، وینه څښل زما عادت دی. که د خپل ځان خیر غواړې نو دا مریض واپس کا، دا زما حکم دی. ما ته حکم کولو والا ته څوک یې؟ تور دل. توردل؟ توردله ته فکر مه کوه، ته چې څنګه غواړې همداسې به کېږي. راځه راځه خانزاده، ولې ودرېدې؟ دا ستا خپل ځای دی. سجاولا ډېر چالاک مه جوړېږه، صرف دومره راته ووایه چې په دلبر باندې حمله چا کړې ده؟ د حملې نه خو نه یم خبر، خو د دې نه ضرور خبر یم چې دلبر یو دانه زیات ایمانداره دی او د جرم په دې دنیا کې د ایمانداره سړي ډېر دشمنان.